سلامونه قدرمنو. ما ویل نن به د پښتانه په پیژندګلونه خبر سره وکړو. د نن پښتون چې دی، نن پښتون څه کوي، څه خوښوي. قدرمنو دغه زما رنګ څه دی، تاسو چې وینئ دا قدیم پښتون رنګ دی. یعنی دا به تقریبا 50 کاله 60 کاله مخکې کوچیانو دغه رنګ خپلوي، او کوچیان هغه خلک دي چې دا د پښتانه قدیم تهذیب ثقافت دی ژوندی ساتلی دی. له هغه بعد زه د پښتانه د نن چې کوم د خوی خاصیت دی پر هغه خبرې کوم. پښتون نن دونې بېلارې سوی دی. که د پښتانه نن مور کونډه سي، د بچو دا خواهش وي چې دا خرڅ کړو او ځان ته یو ګټه باندې راوړو. او تاسو به ګواه یاست، شاهدان به یاست، په ډېرو علاقو کې پښتنو کونډې خرڅ کړي دي، یعنی بچو کونډې خرڅ کړي دي. له هغه بعد خویندې موږ خرڅوو، لوڼې خرڅوو، هره ورځ دغه کیسه روانه ده. د دې سره سره چې زموږ بد خوی دی هغه دا دی چې کله موږ لور یا خور ورکوو، په خپله خوښه یې ورکوو، له لوره خوره څه د دې اجازه نه اخلو. او بل بد خوی چې دی هغه دا دی چې ځوان په دوبۍ کې وي، نجلۍ په افغانستان کې وي، نکاح یې په کوټه کې تړله کېږي. 3-4 نفره کېني. د دوبۍ او د کوټې او د افغانستان ډېرې فاصلې دي، لیکن دوی نکاح په کوټه کې په خپله خوښه وتړي. نو دا بیا تر ټولو بد کار دی. ولې نکاح چې دا شرعي نکاح په مسجد کې تړله کېږي، او په مابین کې به قرآن وي، یو خواته به ځوان ناست، بل خواته به ناوې ناست وي. دلته به د دوی په هوکړه باندې نکاح تړل کېږي. او زموږ نکاح چې دي دا ټولې د نورو په هوکړه تړل کېږي. او د شریعت له نگاه چې له علماو ما پوښتنه کړې ده، هغه ویل دغه نکاح چې دي دا صحیح نه دي. نو چې چیرې نکاح زموږ نه صحیح، زموږ وجود څنګه صحیح کېږي؟ بدمرغي بدبختي دا ده چې موږ خپلو خویندو ته په وراثت کې برخه نه ورکړو، د پلار په جایداد کې برخه نه ورکړو، او په خپلو خویندو په خپلو لوڼو تعلیم نه کوو. دغه بد عمل ګڼو. ولې که چیرې موږ په خپلو خویندو باندې علم وکړو، تعلیم وکړو، په میندو باندې په خویندو لوڼو باندې تعلیم وکړو، بیا خو نو هغه په خپل حق خبرېږي. بیا یې موږ داسې نسو خرڅولی، نه موږ کونډه خرڅولی سوای او نه موږ خپلې لوڼې خرڅولی سوای، هغه زموږ مخ ته درېږي. نو له دې وجې موږ خپل ښځینه طبقه ښځې بې علمه ساتو چې موږ یې د خپلو مفاداتو لپاره ورکو. بله بدبختي دا ده چې کله یو ځوان بریتور، یو زمری ږیرور بدي وکړي، بد وکړي، بیا چې له دښمنه ځان خلاصوي، لور خور پکې ورکوي. یعنی زه تر دا په داسې غیرت باندې لعنت وایم چې بیا مړي وکړي او بد وکړي، بیا له هغه بعده په خور لور د لورو د خور په وجود ځان خلاصوي. دغه بیا ډېره بدبختي ده، بې شرمي ده، بې عزتي ده. زه چې اکثره ځم و راځم، سفر کوم، علاقو ته ځم، د هغه خلکو رویه له ما سره د شکل صورت په حواله باندې بده وي. هغه دا وایي چې دا د پښتنو رنګ نه دی، دغه هویت چې دی دا د پښتانه کام نه دی. د قدیم پښتانه کام دغه هویت و، دغه رنګ و، دا سټایل و. پښتون چې دی ژبه وایي پښتو، لیکن نور یو خوی خاصیت د پښتانه نسته پکې. پښتون چې کله خبرې کوي موږ یې پېژنو چې دا پښتون دی. پښتون کله په مجلس کې خبره وکړي موږ یې پېژنو چې دا پښتون دی. نور په دې کې یو خوی خاصیت د پښتانه نسته. ټول پښتني عنعنات، خویونه، دودونه دا یې ټول له لاسه ورکړي دي. قدرمنو کم خلک چې خارج ته تللي دي، امریکا، یورپ، نورو وطنو ته تللي، هېوادو ته تللي دي، هغو هم ژبه له لاسه ورکړې ده، هم یې پښتانه خویونه، دودونه، هر څه له لاسه ورکړي دي. دوی خو پښتو وایي، خو د دوی بچیان، د دوی را روان لمسیان، دا به هر څه له لاسه ورکړي. دا به کټ مټ د هغو هېوادونو په قانون کې شکنجه سي، او د هغه ځای ژبه به وایي، د هغه ځای اوسېدونکي به جوړ سي. دا به له منځه ولاړ سي چې زه پښتون یم. دی به د هغه په هغه ماحول کې ولویږي او د هغه ماحول سړی به سي، او پښتو، پښتونولي، عنعنات دا به ټول له لاسه ورکړي. بله لویه خبر دا ده چې موږ خپلې خامیانې نه بیانوو، خپلې غلطیانې نه تسلیموو. اوس دغه خبرې زه کومه، دا حقیقت دی، 100% کې حقیقت دی. ټول به مني، لیکن دلته به اوس د ډېرو پښتنو زړه راته ډک وي چې تا نو ولې دا وویل.
پښتون څنګه اصلاح کوي چې د خامي غلطي بیان نه کېدی اصلاح کېږي او د په خامي او په غلطي خبرې ونه کېدی سمیږي. اول که پښتون غواړي چې له ځانه یو طاقت جوړ کړي، د دنیا سیال سي، له ځانه له منځه له کورو به دغه غلطیانې، دا دودونه، دغه ظلمونه، دا وحشتونه باسي او په دې به خبرې کوو، د دې خلاف به درېږو، یو موټی کېږو به. د پښتانه ټول غلط خویونه چې دي، رواجونه چې دا به له منځه وړو چې پښتون دننه سم سو، د باندې د خپله سمیږي، له دنیا او له جهان سره سیالي کولی شوی. او بل دا درته وایم چې کوم پښتون د مور په ورکولو، د کونډې مور په خرڅولو نه شرمېږي، د لور په خرڅولو نه شرمېږي، د خور په خرڅولو نه شرمېږي، هغه د هېواد او د خاورې په خرڅولو هېڅکله نه شرمېږي. له خدایه راباد د انسان د یو وجود لپاره مور ډېر افضله ده، مقدسه ده، مقدمه ده، د هغې تر پښو لاندې جنت دی. او پښتون راولاړېږي چې کله یې پلار مړ سي، کونډه مور د خپلو فایدو ګټو لپاره خرڅوي، په زور یې خرڅوي. او د دې به ډېر شاهدان ګواهان به وي، ستاسو په علاقو په اطرافو کې به داسې ډېرې کیسې سوي. د هېواد د خاورې د ساتنې لپاره به اول مور ساتي او له هغه بعده به کونډې ته حق ورکوي. دویم به خور ساتي، خور باندې به تعلیم کوي او په خپله خوښه به ودی او په وراثت کې به برخه ورکوي. دریم به لور ساتي، تعلیم به کوي، په خپله خوښه به ودی او د ستا په جایداد کې به برخه ورکوي. هله به ته ځې، بیا به د هېواد ساتې، دا خاوره به ساتې، ته به یو کېږې، د دنیا سیال به جوړېږي. او که په کور کې هره ورځ ناسیاله کېږې او خور خرڅوې، لور خرڅوې، په مور کونډه مور دې سترګې ایسي، دا خرڅه کم، ته د دنیا سیالي نه سوی کولی. ته به ټول عمر غلام یې، ته نن هم غلام یې، د ټولو قومونو غلام یې، سبا به هم غلام یې، تر هغه وخته به غلام یې چې تر څو پورې د کور د وګړو، د کور د خلکو حق نه تسلیم کړی او د هغو د ښه ژوند لپاره دې قربانیانې نه ورکړي. یو جهان مننه.